السلام علیکم. که غواړئ چې بغیر د کومې برنامې له انسټالولو خپلو لیکنو ته په ډېرې چټکۍ سره رسیدګي وکړئ، یعنې د خپلو لیکنو ټولې غلطۍ اصلاح او سمې کړئ، نو له دغې طریقې څخه استفاده وکړئ. دغه طریقه له وړاندې ستاسو په موبایل یا انډراید کې شتون لري. له دغې طریقې څخه د استفادې لپاره لومړی تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته لاړ شئ او سامسونګ کیبورډ انیبل یا فعاله کړئ. د کیبورډ د فعالولو څخه وروسته په دغو دریو نقطو کلیک وکړئ، په جمع علامه کلیک وکړئ او دغه آپشن د خپل کیبورډ پورتنۍ ساحې ته کش کړئ تر څو له دغه برنامې یا دغه کاریال څخه استفاده وکړئ. د استفادې لپاره هر کله چې تاسو په لیکنه کې اوسئ په همدغه یو آیکن باندې کلیک وکړئ. دغه یو صفحه راښکاره کیږي چې مختلف موارد لري. لومړی دلته سلیکټ آل ده، تاسو کولی شئ له دې ځای نه ټول متن په یو ځل انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ په دغه آپشن سره د لیکنې سر ته لاړ شئ، په دغه سره د لیکنې آخر ته. همدارنګه تاسو کولی شئ له یوې لیکې نه بلې لیکې ته په دغې پورتنۍ غشي باندې لاړ شئ، او که غواړئ چې ښي او چپ اړخ ته لاړ شئ نو له ښي اړخ او چپ اړخ ویکتورونو یا غشو څخه استفاده کولی شئ. بل که تاسو غواړئ چې یو انتخاب شوې ساحه له یو ځای څخه بل ځای ته ویسئ نو په کټ باندې کلیک وکړئ او هر چیرې ته مو چې زړه وي هغه همالته پیسټ کړئ. که کوم مشکلات تاسو په لیکنه کې جوړ کړئ یوازې تاسو په دغه آیکن کلیک وکړئ نو هغه تغییرات به مو بیرته عادي حالت ته لاړ شي. همدارنګه زه راځم یو ساحه انتخابوم او په کټ باندې کلیک کوم. نو له کلیک وروسته زه د صفحې آخر ته ځم او په انټر باندې یو څو وارې کلیک وکړم تر څو لږ فاصله راشي او همغه انتخاب شوې لیکنه دلته پیسټ یا ځای په ځای کوم. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ له دغې برنامې څخه د متن د ړنګولو لپاره هم استفاده وکړئ. یوازې خط انتخاب او په کراس علامه باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې بیرته کیبورډ ته وګرځئ یوازې د کیبورډ په آپشن کلیک وکړئ او خپلو لیکنو ته دوام ورکړئ. د نورو ګټورو تخنیکونو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.